دا ویډیو یو د افغانستان روډ جوړه کړې ده د خپل افغانیانو او د خپل پاکستانو پښتنو د پاره به یو خپل میسج یو خپل پیغام پرې خېره کم کسان چې یورپ ته په ایلیګل طریقه باندې زی او په لار کې هغوی ته کمی حادثې راځي نو د هغې باره کې دا ویډیو جوړه کړې ده نو زه په میسج دې دپاره ورکومه یو پیغام به دې دپاره ورکومه چې څومره هم زمارونه دا ویډیو ګوري نو دا مخکې نورو ملګرو سره لازمي شریک کړي چې څوک سوچ هم ونه کړي چې په ایلیګل طریقه باندې یورپ ته تلل اسان دي او که ګران دي نو ډېر زیات به بیا خفه وي او ډېر زیات به بیا پساو وي نو که څوک تلل غواړي نو خیر دی په لیګل طریقه دي ځي په ایلیګل باندې بالکل مرځي ځکه چې دا د خپل مرګ سودا په خپله کول دي نو دا ویډیو در باندې اورم خپل یې وګورئ او نورو ملګرو سره شیر کړئ انشاءالله د دې نه بعد به څوک د یورپ د تلو په ایلیګل طریقه باندې د تلو څوک سوچ هم نه کوي نو ویډیو را سره وګورئ او نورو ملګرو سره لازمي شیر کړئ نالت په هغه کسانو باندې کم چې د دوه لیکونو دپاره خپل افغانانو خپل پښتانه رونه زوروي قسم په خدای رونه دوله لاره نه راکولاوه ځانونه مه تباه کوئ د بلغار په لاره پسې سپي در پسې کوي نه ماشوم ګوري نه غټ ګوري نه زنانه ګوري نه چې کوم دی بل ګوري نه بل ګوري سپي در پسې کوي بله لاره په باډر چې کوم دی ترکان ولاړې دې غړه ولاړې غړ غړ پیپونه ورسره نیول نه کوي د سر نه د خپو پورې پاډې کوي غړ غړ پیپونه ورسره رونه خپل ځان ته وګورئ خپله مزدوري کوئ پوه شلې او دا وګورئ دا تاسو کتی شئ په دې خنو کې موږ سره منډې ووالو ورونو شپږ نفر راغلي 300 روپۍ ټیکسي والا ته ورکړلې او دغه نیر ته په دغه کې مخ لاسونه وینځل اوس دې خوا راواوښتې ترکي خاورې ته قسم په خدای ورونو خپل ځان وساتئ خپل حلاله مزدوري کوئ خپلې مزدورۍ دپاره راغلی د چې لاره کولاو شو ټول استنبول کې مالامۍ ټوله دنیا خبرې ورتوغان اعلان کوي ځانونه مه تباه کوئ ورونو خپلو کورونو کې کښېنئ مزدوري کوئ ته لایک مه ورکوئ شیر یې کوئ ویډیو ته لایک مه کړه شیر یې کړه چې ټول افغانان د شعر مطلب په دې باندې چې د آینده لپاره چې ده دا کومه غلطي کړې ده چې داسې غلطي بل څوک ونه کړي نو که ویډیو مو خوښه شوه خپلو ملګرو سره لازمي شیر کړئ که زموږ پیج باندې نوي وي نو پیج لازمي فالو کړئ انشاءالله ملاویږو په بله ویډیو کې والسلام